محسن داوړ د پاکستان د ناامنیو په اړه د عمران خان فریاد ته غبرګون وښود. څنګه دې په افغانستان کې د غلامۍ زنځیرونه ماتولو خوند دې وڅکه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي غورځنګ مشر محسن داوړ د عمران خان هغه څرګندونو ته د پیغور په ژبه ویلي چې پاکستان کې یې د روانې ناامنۍ په اړه په خپل ایکس لیکلي دي. عمران خان د ترهګرۍ نړیوال شاخص کې د تیر کال په پرتله 4 درجې د پاکستان د امنیتي وضعیت لا زیات خرابېدو له وجې جدي اندېښنه ښودلې وه. محسن داوړ عمران خان ته مخاطب کړی او ورته یې ویلي دا ټول ستا د حکومت د هماغه پالیسۍ نتیجه ده چې په کابل د طالبانو واکمنېدل د غلامۍ د زنځیرونو ماتېدل بلل. د افغانستان او پاکستان ترهګري هم لکه چې فرق لري. همدا تا به ویل چې د طالبانو په واکمنېدو سره افغانان د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. موږ درته هماغه وخت ویل چې د دې تباهۍ نتیجه به ژر وڅکئ. ښاغلي داوړ همدارنګه د عمران خان هغو چغو او فریاد ته هم اشاره کړې چې وایي په زندان کې راسره ظلم او زیاتې کیږي، او ورته یې لیکلي همدا ستا د حکومت په زندان کې ما هم بند تیر کړ. ستا حکومت له خپلو بندیانو سره تر دې بدتر چلند درلود. ستاسو دا و د نن ورځې خبر.